د استخباراتي چارواکو سره د ملا هیبت الله لیدنه وایي خپل سرې نیونې بندې کړئ. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ښکاري چې د طالبانو خپل سرې نیونې او شکنجې خبر تر ملا هیبت الله رسېدلی او ترې نارضایتي څرګنده کړې. ملا هیبت الله وایي د خپل سرو ویډیوګانو او تصویرونو اخیستونکي مجازات کړئ. د اسلامي امارت مشر هیبت الله اخندزاده د سرپرست حکومت د 34 ولایتونو د استخباراتو له مسؤلانو سره د لیدنې پر مهال ویلي هغه کسان چې په خپل سرې توګه ویډیوګانې او تصویرونه اخلي باید مجازات شي. دغه لیدنه پرون دوشنبه د تلې په 18مه نیټه شوې ده. د ریاست الوزرا دفتر په خپله ټویټر پاڼه د هیبت الله اخندزاده د وینا مهم ټکي خپاره کړي چې پکې نوموړي د اسلامي امارت د استخباراتو او له نورو مسؤلانو غوښتنه کړې چې له ویډیو او تصویر اخیستلو دې ډډه وکړي او نور نظامیان دې هم دې کار ته نه پرېږدي. هیبت الله اخندزاده ویلي چې دغه کار د اسلامي امارت د بدنامۍ لپاره کیږي او باید مخه یې ونیول شي. د اسلامي امارت مشر همداراز امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له اسنادو او شواهدو پرته دې څوک نه بندیانوي او د اسلامي نظام ټول اصول او قوانین دې عملي کړي. قدرمنو کتونکو تاسې د موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.